السلام علیکم د قدرور لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ ختمن اوسئ. د قدرور لیدونکو زموږ نننۍ ویډیو چې دا یوه ډېره مهمه ویډیو ده په همدې اړه ده چې څنګه کولی شو چې له بینانس څخه ایپل آی ډي ته په آیفون موبایلونو کې یو اس ډي ټي ولیږو ډالر ولیږو. یعنې د بینانس څخه څنګه خپل د آیفون موبایل ایپل آی ډي ته یو اس ډي ټي لیږلی شو. یوه ډېره مهمه ویډیو ده ځکه نن سبا اکثره کوم سافټویر چې دی لکه کیپ کارټ شو دا ټول په پیسې اخیستل کېږي پرو ورژن نو تاسو کړای شئ د خپل آیفون موبایل څخه همدغه کوم ورژن چې دی کوم مهم سافټویر چې دی وی پی این دی قسمه همداسې ویو فول شو همدې تاسو پر لایک اخیستل داسې نوره دا به تاسو کولی شئ د خپل موبایل څخه په اسانۍ سره واخلئ. نو تاسو ته زه مکمل طریقه ښایم. ویډیو هغه ملګرو لپاره ده څوک چې آیفون لري خاص له آیفون لپاره ده. تاسو به راشئ خپل بینانس اکاونټ ته. کله چې بینانس اکاونټ ته راغلی بینانس به راخلاص کړئ تاسو به بیا یې نه وروسته راشئ د فاس کونج کې تاسو ته کوم نشان وینئ د سیټینګ نشان په د ښي کونج کې په دې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړه تاسو ته به یوه بله سهار درومي دلته به تاسو بیا لاندې راشئ دا لاندې وینئ هاټ ډیلز په دې به کلیک وکړئ. هاټ ډیلز باندې په هاټ ډیلز مو چې کله کلیک وکړه بیا تاسو ته یوه بله صفحه درومي. ښه دلته تاسو ګورئ اوس دلته به تاسو بیا اوس لاندې راشئ ښکته دا ټول هغه پروډاکټ دي تاسو یې اخیستلی شئ. لاندې به تاسو راشئ ټوکن سټور باندې به تاسو کلیک وکړئ. مختلف سایټونه دي په دې کې تاسو دا یو اس ډي ټي لیږلی شئ. دې په ترو خو موږ په ټوکن سټور باندې کلیک وکړه دلته به دا اکسیپټ کړئ بیا به کنفرم کړئ. دلته په دې سرچ کې تاسو ولیکئ مثال څه اخلئ هغه به ولیکئ. موږ د ایپل آی ډي لپاره ډالر اخلو دلته به ولیکئ ایپل یو اس ډي دا به ولیکئ. کله مو چې دا ولیکل دلته په سرچ باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته دا ډول راوړي سرچونه به سرچ شي خو دلته به تاسو ته لومړی یو کلیک کوئ مثال ایپل ګیفټ کارت یو اس ډي یو اس ای په همدې لومړی ووینئ د چاپ کونج کې په دې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړه تاسو ته بیا دا ډول صفحه درومي. دلته وایي چې مثال څومره تاسو اخلئ 15 یو اس ډي اخلئ څومره اخلئ په دې به کلیک وکړئ. 1500 پوره تاسو اخیستلی شئ 1500 ډالر هم اخیستلی شئ خو موږ فقط 15 اخلو د اگزامپل په خاطر تاسو ته طریقه ښیم. په دا ایپل ګیفټ کارت پایپ په دې باندې کلیک کړم بیا آډ ټو کارت په دې باندې کلیک کړم د لاندې شنه بټن تاسو ته ښکاري. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړه لاندې به بیا کش کاوټ کوئ په دا چیک وبخئ چیک کاوټ په دې مو چې کله کلیک وکړه دلته ملګرو ستاسو متوجه شئ په دې ځای کې د پاس وینئ جمع منفي دلته تاسو بیا د اضافه کوای هم شئ مثال څومره تاسو اضافه کوئ اضافه کېږي خو موږ یو ګیفټ کارت اخلو د 15 ډالرو په اندازه. دلته به تاسو 4.15 اتیا به ستاسو اکاونټ ته ایپل اکاونټ ته جمع شي د نوره فیس کمیشن کټ کوي. دلته به یو ایمیل ولیکئ. ما یو ایمیل واچوه ستاسو ایمیل ته کوډ درومي یا کوډ بیا ستاسو نه غواړي ټوله طریقه اوس ته ښایم. ښه لاندې به بیا کلیک وکړئ شنه بټن باندې پی ویت بینانس. ښه دلته تاسو ته بیا کنفرم اپشن رسي دلته به تاسو کنفرم کړئ. کله مو چې کنفرم باندې کلیک وکړه زه دا کنفرم کوم. لږ انتظار پاتې کېږو. دلته به بیا تاسو هغه د بینانس کوم کوډ چې دی هغه به داخل کړئ ځکه سکیورټي په خاطر بینانس نه چې تاسو پیسې لیږئ یا کوډ غواړي. دلته ولیکل سکسیسفل 4.15 اتیا به ستاسو اکاونټ ته ورسیږي پیمنټ سکسیسفل. دلته اوس نوره کار خلاص شو. تاسو به اوس راشئ خپل ایپل آی ډي ته خپل آیفون موبایل ته دلته تاسو وینئ سکسیس یې ولیکل آرډر سکسیسفولي ریسیوډ. اوس به د نه وروسته تاسو راشئ خپل ایمیل به چیک کړئ. ایمیل ته به اوس یو ایمیل درته راغلی وي تاسو به داسې ایمیل داخلوئ چې کوم ایمیل صحیح وي ستاسو سره اویلیبل وي غلط ایمیل به هم نه داخلوئ. تاسو ته په همدې ډول یو کوډ درومي ایمیل ته تاسو وینئ یور آرډر فرام ټوکن سټور کوم څه کوم تاسو یو اس ډي ټي اخیستی وي مثال دې په ترو مو بینانس ته لیږلی وي کوم ټوکن دا کوډ به تاسو راکفي کړئ. لاندې وینئ همدا کوډ مو چې کله راکفي کړه دلته به ایپل آی ډي ته راشئ. په ایپل آی ډي کې پاس خپل پروفایل نشان تاسو وینئ د ښي کونج کې په دې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړه تاسو ته بله یوه صفحه درومي. دلته به تاسو ته همدا ډول یوه صفحه درومي. دلته به لاندې تاسو ته یو یوز کیمرا
یا انټر کوډ مینولی. تاسو به په کیمرا باندې کلیک نه کوئ یا کوډ سکین کوای هم شئ، خو موږ دلته په انټر کوډ مینولی په همدې دوهم یې ونه کلیک کوو. کله مو چې په دې کلیک وکړو بیا بله صفحه تاسو ته راځي کوډ اچولو ښه نه. نو دلته موږ هغه کوډ پیسټ کوو، واچوو. دلته بیا موږ په ریډیم باندې کلیک وکړو، زموږ کوډ به تایید شي. دلته په ریډیم باندې موږ کلیک وکړو، تاسو وینئ زموږ کوډ تایید شو. یو اډیټ 15 USDT چې دا موږ ته 8 شول ورسېدل. نو په دې طریقه تاسو کړای شئ خپل ایپل آی ډي ته مثال د باینانس له نګاه USDT راولېږئ. دلته تاسو که خپل USDT چک کوئ په پروفایل به کلیک وکړئ، دلته لاندې وینئ پروفایل نه لاندې تاسو ته ښایي چې مثال کریډیټ دومره کریډیټ تاسو لرئ. همدا زموږ 15 کوم USDT چې دي زموږ په اکاونټ کې دي. نو تاسو بیا کولی شئ چې مختلف سافټویر واخلئ، لکه د آی سافټویر، همدې نه علاوه د کیپ کټ پرو ورژن یې، دغسې نور هم مختلف د ایډیټینګ پروګرامونه لکه مثال د ویو فول کوم نوی اپلیکیشن چې دی د پیسو ګټلو تاسو بلدلی وي، ډېر مشهور دی. همدې لپاره سوپر لایک هم په اخیستلی شئ تاسو د همدې ایپل آی ډي له نګاه څخه. نو ډېره خوندوره طریقه ده، دغه ډېره مهمه ویډیو هم وه. ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه ډېر د سافټویر وي چې په پیسو وي، تاسو نه یا پیپال غواړئ یا ډیبټ کارت غواړئ. بل په افغانستان کې خو هغه انټرنیشنل لیول شته هم نه، ډیبټ کارتونه چې ومنل شي نه څوک اکاونټ لري. نو تاسو بیا تر ټولو اسانه طریقه چې انټرنیشنل لیول هم دی همدا ایپل آی ډي ده چې د همدې له نګاه مختلف ډوله سافټویر شیان تاسو اخیستلی شئ.